سلامونه د زړه راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشئ تمه چې ټول به ښه یاستئ د صحت جامې به مو پرتني د ژمنې سره سم ادبي بنډار خپرونه پیل شوه د خپرونې کوربه زه احسان وطندوست دوستانو دا خپرونه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د یو شاعر ژوند ته ځانګړې شوې ده د یو شاعر په ژوند غږیږو د ده په شعر و شاعرۍ غږیږو د تېرو د نورو خپرونو په تېر نن ورځ هم ځوان شاعر رابللی دی د ده سره به د زړه خواله کوو ستړي مشئ مننه وطندوست صاحب سرکې تاسو ته سلام د زړه راډیو ټلویزیون ټولو مینوالو ته سلام هیله لرم چې روغ او خوشحاله به یو د صحت په جامو کې ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسېږئ دوستانو نن راسره مسعود تلوار دی تلوار صاحب نو نوم خو دې ما واخیسته که د زړه راډیو ټلویزیون لیدونکو ته لږ ځان ور وپېژنئ بالکل وطندوست صاحب نوم مې مسعود دی تخلص مې تلوار دی او د کونړ ولایت مرکز اوسېدونکی یم د درېیمې ناحیې چې تیشه نومېږي د همدغه ځای اوسېدونکی یم ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ تلوار صاحب چې راغلی دوستانو تلوار صاحب نو ځوان شاعر دی ښایسته ښایسته غزلې لیکلې دي شعرونه لیکلي دي د څخه به شعرونه اورو تاسې راسره پاتې شئ تر پایه پورې خپرونه به راسره ګورئ تلوار صاحب به درته ښایسته ښایسته شعرونه وایي تلوار صاحب پوښتنې به هم کوو شعرونه به هم درنه اورو ځکه لیدونکي ډېر په تمه دي خو د خپرونې پیل به ستا په یو غزل وکړو څنګه دې خوښه یو غزل به ووایم چې بس چلول دی او کیسه خرابه شوې بس چلول دی بس چلول دی او کیسه خرابه شوې ته بس زمانه خرابه شوې ډېر ښایسته ستا په حسن د غزل سور برابر کړم ستا په حسن د غزل سور برابر کړم نن زمانه قافیه خرابه شوې ډېر ښایسته دی ډېر ښایسته او دلته هر څوک په ځان چک لګوي وایي دلته هر څوک په ځان چک لګوي وایي بس د خان بابا حجره خرابه شوې او څه نارې وهي پاګله ما پې وژني څه نارې وهي پاګله ما پې وژني مور مې ویښه ده ډیوه خرابه شوې ډېر ښایسته دی او سوز او ساز هم د ښادیو نه روان دی سوز او ساز هم د ښادیو نه روان دی په ودونو کې چمبه خرابه شوې واه ډېر ښه دی چې بلی ته د خارو په مزل خیږي چې بلی ته چې بلی ته د خارو په مزل خیږي ورپسې مې حافظه خرابه شوې او په اوربل کې ګوتې ووهي ما وژني په اوربل کې په اوربل کې ګوتې ووهي ما وژني لیونۍ شوه اوس پخه خرابه شوې او بس تلواره څو یاران به پکې ناسو د مودو نه میکده خرابه شوې بس چلول دی او کیسه خرابه شوې ته مزه زمانه خرابه شوې ډېر ښایسته دی دوستانو تاسې ښایسته غزل واورېدو د تلوار صاحب څخه ډېره مننه کوره مودان تلوار صاحب دا راته وویل چې څنګه د شعر و شاعرۍ نړۍ ته راغللي وطندوست صاحب زیاتره شاعرانو لومړی دا پوښتنه کېږي چې ولې دې شعر ولیکه څوک وایي چې د یو څه متاثره ما ممکن په ټولنه کې چې ژوند څوک کوي حتمي د یو څه شي نه متاثره بالکل متاثره وي باید د ښو شیانو صفت وشي او د بدو ته باید بد وویل شي سر کې خو په مجموع کې دغه ټول شیونه وو چې زه مجبور شم چې شعر ولیکم خو کره خبره دا وه چې زما ذوق پالل کېده مینه خلکو راکوله د همدغې مینې په اساس مې شعر ولیکه په دې معنا نه چې زه دې داسې د یو څه شي نه متاثره شوی یم چې ما دې شعر لیکلی همدغه وجه وه چې د شعر سره مې مینه وه ذوق مې پالل کېدو په همدغه اساس باندې مې شعر ولیکه او د شعر د ذوق د خوړو دپاره د شعر سره د مینې سرچینه دې د کوم ځای څخه وه د شعر سره د مینې سرچینه مې د 10 صنف نه چې کله شعر ولیکه څه ګډ وډ ولیکه څه خراب خو هغه وخت کې چې ما شعر ولیکه یو څه کسانو زه تشویق کړم چې ته شعر شي لیکلی هغه وخت کې چې زه کله د مکتب دوره مې وه 10 صنف کې وم هلته بس وړې وړې مشاعرې کېدې هلته د انانس برخه خلکو راکول چې ته کولی شي چې انانس وکړي شعر شي لیکلی شعر شي ویلی د همدغه وخته تقریبا چې 10 صنف نه راپدې خوا ما شعر ولیکه کله چې د شعر و شاعرۍ نړۍ ته راغللی په ژوند کې دې څه بدلون راغی بالکل شاعر د ټولنې سترګې په حقیقت کې که موږ ویو که خلک ورته په هره معنا ګوري خو په حقیقت کې چې دی شاعر د ټولنې سترګې هغه څه چې پټي هغه موږ راورسېره کوي مینې ته مو مینه ویله چې مینه څه شته وایي هغه کاندي وایي چې چېرته چې مینه یې هلته ژوند دی نو چې په ټولنه کې ژوند کې او کومه ناخواله یې نو باید ته انځور کړي دا ستا حق دی چې ته دا کار وکړي بالکل همدغه شانتې ډېر شیونه چې موږ ورسره اشنا شو
او چې اوس ځان ته ګورو نو خدای چې ډېر خوږ ژوند لرو د ځان سره که یوازې مې وو نو دغه پن راسه ملګری موږ یوازې نه پرېږدي چې یاره موږ دې کومه نادو ده راواخلي او موږ دې له ځانه سره یوسي. ډېره مننه تلوار صاحب. دوستانو تلوار صاحب ښایسته ښایسته غزلې راته وایي، د ده خبرې لا خوږې دي، غزلې د خبرو خوږې دي او خبرې د غزلو. بل غزل ترې اورو بېرته راګرځو. وطن صاحب غزل وایم چې له کوره وځمه دا څو ورځې خمار مړ شمه، له کوره وځمه دا څو ورځې خمار مړ شمه، څومره نازک یمه د ښکلو په ګزار مړ شمه. ډېر ښایسته دی. دا ځل که تورې جامې واغوندې قاتل به مې شي، دا ځل که ما ولیدې سم دم به په لار مړ شمه. او راکړي زهر دې خواږه و مګر مړ نه شومه، راکړي زهر دې خواږه و مګر مړ نه شومه، دا وارې ښه یم شاید بیا جوړې په مار مړ شمه. ډېر ښایسته دی. او هغه زلمي خو بېګا ټوله شپه سلګۍ وهلې، هغه زلمي خو بېګا ټوله شپه سلګۍ وهلې، هغه زلمي سهار ویل زمه چې سینګار مړ شمه. او کلي کې دومره ښایستونه دي چې خوښ مې نه دي تلواره، دا ځلې ورځمه چې په ښار مړ شمه. له کوره وځمه دا څو ورځې خمار مړ شمه، څومره نازک یمه د ښکلو په ګزار مړ شمه. ډېر ښایسته دی. ډېره مننه تلوار صاحب. کور دی ودان ښایسته غزلې وي. دوستانو تاسو به راسره خپرونه تر پایه پورې ګورئ. ادبي بنډار خپرونه ده او مسعود تلوار راسره دی، ځوان شاعر دی. تلوار صاحب دا راته ووایه چې تر اوسه مو څومره غزلې لیکلي دي؟ وطن صاحب هغه غزلې چې زه بې شمار کوم ان تر اتیاو مخو دي چې زه یې په لاس کې لرم، همدغه شانتې دي. یو څه سینه درکه دي ان تر نوي اتیاو پورې رسېږي. بالکل هغه شعرونه چې زه انتخاب کړي غزلې دي اتیا نوي ته همدغې ته رسېږي چې څه اندازې کره کتنې ته وړاندې شوي وو چې په غورچانونو کې چاپ شوي وو. زه په کابل کې وم چې هلته یوه ادبي ټولنې سره زه وم، په هغه غورچانونو کې چاپ شوي دي. دا راته ووایه چې شعرونه خو دې انتخاب کړي چې د دې هغه تقریبا اتیا نوي غزلې دي. بیا څومره وخت کېږي چې شعر و شاعرۍ ته راغلی؟ تقریبا 15-16 کاله کېږي چې زه شعر لیکم. خو داسې وایه چې شعر چې مې لیکه ما ځان نه ښود چې زه شعر لیکم. یو نیم شعر به مې کله شعر کوو، زیات وخت به مې انتخاب کوو. نو په دغه اساس باندې دغونه وخت کېږي چې زه د شعر نړۍ ته راغلم. ډېر په کم عمر کې ما شعر لیکم، خو ما ځان نه ښکاره کوو چې زه د شعر ولیکم. کله چې دې شعر نه شو لیکلی، یوازې د شعر و شاعرۍ مینهوال وي، اوس چې شعر لیکلی شي او ښه شعر لیکلی شي، د هغه وخت سره څه توپیر کوي؟ هغه توپیر داسې که داسې سړی هیجاني که سړی وګوري د پردی شعر که موږ اوس د چا نوم بیاتۍ راواخلو په هغه پسې شعر ښه جوړوي. کله د پردي شعر وړاندې که هغې پسې به م شعر ولیکي، کله به خپل څه ګډوډ شی ولیکل. بلکل همدغه شان دی داسې د یو لیونتوب دورې په ساده اصطلاح که نه چې په هغې څه د یوه لیونتوب دورې سړی بیخي ځان ته داسې ډېرې غاټه تمه کېږي چې والا زه م شعر لیکم. او حقیقي خبره ده چې الهي ورکړه ده د شعر لیکل. که چېرته هر سړي شعر لیکلی نو ډېر خلک شته چې غواړي شعر ولیکي، خو په دې فن باندې تر اوسه پورې د هغې بریالي شوي نه دي. ښه، ډېره زیاته مننه تلوار صاحب. تلوار صاحب دا راته وویل چې ښه شعر کوم شعر ته ویلی شو؟ ښه شعر خلک دا وایي چې یاره منځپانګه یې حماسي که نه، خلک د وطن سره مینه کوي. دا ځکه ناخوالې په افغانستان کې زیاتې دي. رب دې وکړي چې سوله راشي، موږ په خوښیو کې ژوند وکړو. زیات خلک عشقي شیان خوښوي که نه، بلکل که نه چې روماني غزلې. اوس موږ وګورو نو د هغې د جملې نه خلک چې زمیر خان خوښوي په همدغه شعرونو باندې خوښوي که نه، چې د چا موبایل ګوري او د چا سره کوم پاڼه ګوري د زمیر شعر به وي ځکه عشقي. خو زما په اند باندې د یو محصل په توګه د طبیعتو د یو نیمګړي متخصص په توګه باندې زه وایم چې ښه شعر هغه دی چې وخت محدود نه وي. بلکل وخت محدود په دې معنی که موږ ګورو که خوشحال بابا ته موږ ځیر کېږو، خوشحال بابا زیات داسې شعرونه ویلي دي چې اوس د خوشحال بابا حساب نه کېږي. خو ځینې داسې شعرونه دي چې پیړۍ پیړۍ موږ ته راپاتې. بلکل ښه شعر هغه شعر دی زما په خپل شخصي نظر باندې چې وخت محدود نه وي. اوس که په یوه ناخواله باندې څوک شعر لیکي، امکان شته دی دا خو ژوند دی روان دی. افغانستان کې رب دې وکړي چې سوله راشي، نو بیا هغه شعر څوک نه ګوري چې په یوه ناخواله باندې. بلکل. خو شعر هغه ښه شعر دی چې وخت محدود نه وي. یو شاعر په خپله شعر و شاعرۍ کې باید کوم الفاظ راونغاړي چې شعر ډېر مینهوال پیدا کړي په ټولنه کې،
یا ښه ترجماني وکړي د ولس د ولس نو صاحب که موږ وګورو اوس شاعري میډیا ته هم پاتې ده ځکه د کتاب سره څوک دونه مینه نه کوي په کتاب کې چې کوم شیونه شاعر راوړکلي دي دا هغه څه دي چې ډېر څه تې زده کېږي بالکل خو په میډیا باندې هغه شعر چلیږي چې صرف د یو ساعت خوند او رنګ دپاره یې خلک ګوري شاعر باید داسې الفاظ راونغاړي چې وخت محدود نه وي لکه ما مخکې مو یادونه وکړه چې داسې الفاظ وي چې پاتې شي شعر باید هغه شعر وي چې خلک ترې ګټه پورته کړي په څه معنا څنګه ګټه دې پورته کړي یو شعر نه پند واخلي یو نصیحت دې واخلي اخلاقي مسایل راونغاړي عشقي راونغاړي ځکه شاعر باید داسې ونه کړي چې یوازې په فن پسې نه خته یوازې په نصیحت پسې نه خته یوازې نادود یې انځور کوي باید هر اړخ راونغاړي ځکه چې هغه الفاظ شعر یو الهام دی که مونږ په ناڅاپي ډول که څوک یو شعر لیکي دا ډېر خوندور وي خو که چېرته یو شاعر ځان د مرۍ نه نیولی په ساده اصطلاح باندې وایي چې یاره شي او که نه شي دا کار زه کوم هغه موضوع باندې څه لیکم نو دغه شعر د دې نه بیا وران دی خو په غیر ارادي ډول باندې چې هغه الفاظ چې د شاعر مخې ته راځي او دا د انځور کړي نو هغه بیا ډېر خوندور وي همدغه کار باید شاعر وکړي بالکل ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ مسعود تلوار غزل راته وایي بالکل غزل وایم چې راتلم دانش صاحب ویلي چې شعر دی رښتیا چې دانش صاحب د اخلاقو نمونه ده یو سمبول دی دا غزل دانش صاحب ته ډالۍ چې یوه څلوریزه وه بیا ما غزل کلی دی چې د زرکې په مزل چې لیونۍ بلی ته خیږي د زرکې په مزل چې لیونۍ بلی ته خیږي نو دا د ظالم لور لکه ګولۍ بلی ډېر ښایسته دی او په ځان کې لږ د مینې د قیام همت پیدا کړه په ځان کې لږ د مینې د قیام همت پیدا کړه ادمه لږ بیدار شه درخانۍ بلی ته ډېر ښایسته دی نو زه به یې په سر باندې څنګ ننګ نه کړم سړیه نو زه به یې په سر باندې څنګ ننګ نه کړم سړیه په ما پسې تر بامه په خوارۍ بلی ته خیږي او زړګي ته مې بلها وسوسې راشي نو پاگل شي زړګي ته مې بلها وسوسې راشي نو پاگل شي ګاونډ کې چې مو کله جنکۍ بلی ډېر ښایسته دی او نو خود به مو دا زړونه د سینو ورپسې وځي نو خود به مو دا زړونه د سینو ورپسې وځي د خوارو چم کې کله ښاپېرۍ بلی ډېر ښایسته دی او دا یو زړه مې په دوه ځایه په دوه ښکلو مین دی دا یو زړه مې په دوه ځایه په دوه ښکلو مین دی لا درېیمه هم په ما پسې خارۍ بلی ډېر ښایسته دی او زموږ د بدنصیبو د قسمت پوښتنه مه کړه زموږ د بدنصیبو د قسمت پوښتنه مه کړه خو کله مې دیدن ته شیرینۍ بلی ډېر ښایسته دی او خطه به خو نور وبخي چې ته په مخه ورشې تلواره هر سهار لکه سیلۍ بلی ډېر ښایسته دی ډېره مننه تلوار صاحب ګران ونه ده چې یو زړه دې دوه ځایه مین دی دوه ځایه مین بالکل دغه بیت هم دا ډول دی چې ما ویلي و چې دا یو زړه مې په دوه ځایه په دوه ښکلو لا درېیمه هم په ما پسې خارۍ بلی ته خیږي دا یو پټ راز دی ورته نو نه غواړې چې دا راز ښکاره نه په دې باندې زه پوهی خیر سمه ده ډېره مننه خوشحاله اوسېږي تلوار صاحب دا راته ویوه چې کله شعر و شاعرۍ ته راغللې په کور کې خو درسره چا مخالفت ونه کړ نه ولکه چې مې شعر لیکه مور به مې ویل چې دا څه شی لیکي خو داسې یوه خبره ډېره مهمه چې وکړمه د الهام په باره کې چې خلک وایي چې خاموشه ځای شعر دی ښه ولیکل شي یا شپه ورځ مازدیګر دا خلک دا دغه کوي خو مور د رسالې داسې ناست وم دا مور مې ما نه پوښتنې کوي زه لګیم لیکل کوم دا مور مې راته غوسه شو چې دا څه شی کوي زه تا ته لګیم ما ته وایي ما مور لږ صبر وکړي یو شی لیکم بیا وروسته خبرې کوم دغه ساعت ما فیسبوک کې ګوتې والېږل په ننګرهار کې یو پیښه شوې وه چې څلور ورونه په یوه شپه باندې کوره ووتل دغې ته بیا ما داسې یو شعر هم لیکه چې هغه شعر اوس زما د ذهنه وتی دی نو دغلته ما هغه د الهام دا د خلکو چې دا کومه خبره کوو چې دغه وخت کې شعر ښه لیکل کېږي هغه هم زما په نیز باندې منسوخ شوه ما وویلې چې یاره مور مې راته خبرې هم کوي ډوډۍ هم خوړه ده چای هم پروت دی او زه لګیم شعر مې لیکم کله چې مې شعر ولیکه ورور مې راته ویل دا دې څه ولیکه اوس دا بیت وویوه چې کله مې ورته شعر ویل ما ته وایي نه مړه دا ستا شعر نه دی شعر څه وی خو
خدای شته هلته زه بیا هم خوشحاله شوم یاره زم دومره یم چې ما ته څوک وایي چې دا شی ستا نه دی دا شعر تا نه دی لیکلی او په حقیقت کې زما په حقیقت کې زما دی په دې باندې خوشحاله شوم د دې روډ د غم مې نه و خو بیا مې کله کله به زه داسې ملګري وو چې هغه د شیخۍ درجې کې ورته ویل چې شعر لیکه خو په دې معنا شعر مه لیکه چې یاره سړی څوک دې باندې دغه وکړي که نه داسې یو نصیحت په دغه دی راته ما نه شعر زه لیکم د زه د خوړو لپاره نور زما په نثر کې کار کېږي لنډو کیسو باندې زما کار روان دي امکان دی ولري چې دغې ته مې اراده ده چې چاپ شي دغه ټول خو شعر ته مې را تر اوسه پورې اراده هم نه وه نه کور کې راته د چا مخالفت نه ورونو مې تشویق کړم بالکل ډېره مننه همدا تشویق دی چې تر دې ځایه را رسولی تلوار صاحب یو څوک غواړي چې د ځانه شاعر جوړ کړي درد صاحب زما هم کار دی کله کله کوشش کوي چې کښېني نو قلم او کتابچه یې راخیستې وي یا سپینه ورقه یو څه لیکي خو نه یې شي لیکلی نو که یو څوک غواړي چې د ځانه ښه شاعر جوړ کړي نو کوم ټکي په نظر کې ونیسي څه باید وکړي راوزندو صاحب شاعري د زور کار نه دی ځکه ما مخکې ویل دا یو الهام دی درته ما دې اورېده زه درته نه شاعري نشي کولی دا الهام دی نه کېږي خلک به کسبېږي هغه وخت کې د الهام سره سره چې دغلته دغه موجود وي کله چې ته شعر ستا ذهن ته راشي دغه په لیکلي بڼه ته بیا ټولنې ته وړاندې کړې نو بیا ته یار شعر کسب شو شعر یو الهام دی زه ګمان نه کوم ځکه ډېر داسې همصنفیان ما درلودل چې علمي کچې ډېرې کمې وې خو داسې شعر یې لیکو چې مکمل عقل ورته کار کوي چې داسې لیکي دا څه ډول زموږ زیاتره شاعران نالوستي دي نالوستي دي یو دا په مطالعو پورې تړلی فن نه دی بالکل دا یو الهام دی چې په غیر ارادي ډول باندې هسې یو الهي ورکړه ده چې الله پاک یې چاته ورکوي ښه یعنې درد دې بې ځای خواري نه کوي دغه شیان نه کېږي ښه درده زما خبره ومنه ښه نور وخت ضایع نه کړي دا راته ویې وه چې تلوار صاحب شاعري د څه لپاره کوي مخکې مې ویلې چې شاعري د ذوق د خوړو دپاره کوم یوازې د ذوق د خوړو دپاره شعر سره مې مینه ده په دغه خاطر شعر و شاعري دې چاته ډالۍ ده یاره هغه چې زما باندې د چا تاثیرات وي چې د خوښې شاعر به مو چا سولو زیاتره شعر مې هغې ته ډالۍ کېږي او هغه څوک چې ما ته مینه راکوي که نه زیاتره وخت هماغه ته سعود دې ولې خوښېږي سعود مې په دې خوښېږي چې یعنې که وګورو سعود فلسفي دی او فلسفه هغه څه دي چې د ولې جواب ته فلسفه وایي که هره خبره کې ولې به پوښتنه کول په هره خبره کې خو په دې مې خوښېږي په شعر کې داسې الفاظ راوړي چې تا داسې یو حد ته رسوي داسې یوه دنیا ته دې بیایي چې یاره تلته دغه خپل مقصودي معنا پسې چې ته ګرځې نو چې هغه ځای ته ته رسېږي ته یو کتاب خبرې نورې د ځان سره زده کوي چې یاره شعر کې دا شی نه مرادلی شي دا مرادلی شي دا په دغه خاطر مې خوښېږي سوچ شاعري م بله داسې ده چې که څوک یې ګوري خلک په دې کې هېڅ خوند نشته خو شعر مې وله په معنا باندې خوښېږي ځکه چې زما د لیسانس د دورې پایلیک ما په سید شاه سعود باندې لیکلی دی چې د هغې د شاعري فورمونه په هغې باندې په دغه خاطر مې خوښېږي هغه یو فلسفي دی بالکل بل شعر مې وله په دې خوښېږي چې شعر یې ډېر ساده دی هر څوک یې ګوري که لوستی یې ګوري او که نالوستی یې پوهېږي چې دغه شعر دی په کار همداسې ده چې یو شاعر داسې الفاظ په خپله شعر و شاعرۍ کې راونغاړي چې ټول خلک پرې پوه شي تلوار صاحب ستا نه به یو غزل واورو بیا به لنډ دمه واخلو نو صاحب یو غزل دی چې کله کله په ما شک کوي او خاندي کله کله په ما شک کوي او خاندي یو تصویر دی په شا تک کوي او خاندي په شعرونو یې خوشحال ساتمه پیره په شعرونو یې خوشحال ساتمه پیره ما ته هر وخت چک چک کوي او خاندي ډېر ښایسته دی یو چک چک درته زه نه کوم ښه دی ما هم درته چک چک او جنۍ تا نو مریدي ور هم ور په سر کا جنۍ تا خو مریدي هم ور په سر کا د نامې سره دی حق کوي او خاندي ډېر ښایسته دی او میکده ده څه خواږه دي او څه تراخه دي میکده ده څه خواږه دي څه تراخه دي ساقي هم یوازې څک کوي او خاندي او غنمرنګه تا تلوار په بدو سر که هرزې غورځي اوس تنتک کوي ډېر ښایسته دی کله په ما شک کوي او خاندي
یو تصویر د پاشا تګ کوي او خان ډېر ښایسته ډېر ښایسته ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو ادبي بنډار خپرونه به ځو لنډه دمه اخلو بېرته راګرځو تاسې راسره پاتې شئ. ستړي مه شئ قدرمنو لیدونکو. تلوار صاحب راسره دی، تاسې به له دې نه شعرونه اورئ او زه به دې پوښتنې کوم. سمه ده؟ تاسې راسره خپرونه واورئ. تلوار صاحب ښایسته شاعري ده، عشقي شاعري ده. حماسي دې هم لیکلي؟ حماسي برخه کې لږ لږ کار کوم. مور ته، وطن ته، پلار ته، جانان ته. بلکل کومه ناخواله چې زه وینم نو بیا هغه زه انځور کوم. زیاته شاعري دې چاته کړې؟ زیاته شاعري مې عشق ته کړې ده. عشق څه وجه ده؟ بس عشقي شیان زما خوښېږي. نه خپله عشقي؟ نه داسې دی مزاج مې همدا ډول دی. ما ته کله کله هلکان ویم چې یاره شعر ته دې وګوره او تا ته وګورو دا موږ نه منو، خو زما مزاج همدا ډول دی. شعر مې عشقي خوښېږي. کله چې ځان ته او سیند غاړې ته لاړ شي څه زمزمه کوي؟ یاره زمزمه نشم. لکه ما غوندې زه چې کله کور ته ځم لاره باندې نو ځان سره یا ټپې زمزمه کومه غلي غلي ورښکاره نه او یا بیتونه زمزمه کومه. بیا چې ته کله سیند غاړې ته لاړ شي کوم څه زمزمه کوي؟ دوست صاحب ځکه د افغان همداسې دی، یوازې دې نه پرېږدي چې هر ځای کې نو یو څه به دې په خوله راځي. زیات وخت کې زه بیتونه وایم او هغه بیت دی چې تقریبا 4-5 کاله کېږي چې دا بیت یاره ډېر زیات زه وایم چې داسې بیت چې د موسیقۍ نه هم خوږه لګي. نه څنګه چې هماغلته د سیند په غاړه وې همدلته به یې وې هماغه شانتې ویم. د موسیقۍ نه هم خوږه لګېږي د مورکۍ دا خبره لوی سړی شي. دا بیت چې دی دا بیت زه ډېر زیات زه ځان سره ویم. هغه که د سیند غاړه یم خو زه یوازې یم. دغه بیت همداسې وایي که نه زمزمه کوي؟ نه زمزمه کې نه ویل کېږي. زه همداسې وایم چې د موسیقۍ نه هم خوږه لګېږي د مورکۍ دا خبره لوی سړی شي. ډېر ښایسته دی. دا بیت زه بیا د ځان سره وایم چې کله یوازې یم زیات وخت. ما ته دې یو بیت رایاد که زما یو غزل ووایي چې صرف یو بیت یې ذهن ته راغی چې مور مې وایي ښار کې مه ګرځه احسانه، مور مې وایي ښار کې مه ګرځه احسانه، امن نشته سوله نشته انقلاب دی. تلوار صاحب شعرونو ته چې د ګورم ما ته یو څه ذهن کې ګرځي، غواړم دا پوښتنه درنه وکړم چې همداسې ګونګه پاتې نه شي. چېرته میین شوی زه کومه ټولنه کې چې ژوند کوو هلته مینه شته دی. ځکه په دې معنا موږ دلته چېرته چې ژوند کوو مینه شته دی. مینه یوازې دا نه ده چې څوک دې مین شي. رب سره مینه کول، دین سره مینه کول، مور و پلار سره مینه کول، یار دوست سره مینه کول، خو هغه مینه هغه تر اوسه پورې د دغه څه چې دي دغه تاثیرات په هغه باندې نشته. خو مزاج مې همدا ډول دی چې شعر مې عشقي دی. یعنې مینه دې نه ده کړې؟ مینه مې نه ده کړې. دغه د شتو بوختیاو په وجود دغه پام ته لازه و پسګار شوی نه یم چې صحیح درته وایم. خو په ټولنه کې داسې یو ښکلا موجوده وي که نه چې په مخ دې تېر شي باید ستاینه وشي. د ښو شیانو باید ستاینه وشي، بد باید وغندل شي په دغه اساس باندې. بلکل کله کله باید داسې شیونه د انسان په تصور باندې راځي چې مکمل په انسان باندې تاثیرات پرېږدي، خو تر اوسه پورې دغه په ما باندې نشته. خپل د چا کتابونه ډېر ګوري؟ وطن دوست صاحب په مجموع کې زه انتخاب کوم زیات وخت. هغه که ډېر یو ماشوم شاعر وي زه که ښه شعر لیکي زه د هغې شعر انتخابوم. که د لرې پښتونخوا دی خو د برې پښتونخوا دی دلته زه چې ګورم ښه شاعران نوي نوي هلکان راوځي داسې شعر لیکي چې زمونږ هغه د مخکینو شاعرانو نه هم ښایي. خو زه انتخاب کوم. خو بیا زیات وخت چې شعر ګورم هغه د سعود ګورم، د سید شاه سعود شاعري ګورم. د دغه نه ډېر متاثر دغې نه ډېر متاثر یم.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسېږئ. مسعود تلوار صاحب غزلې دې ډېرې خوږې دي، یو بل غزل هم راباندې واوره. تنتو صاحب یو غزل وایم چې جنګ ستړي یو دمه کوو لګیا یو. جنګه ستړي یو دمه کوو لګیا یو، په هر چم کې جنازه کوو لګیا یو. مړه خیر دی ته خو نور په قلار کښېنه، مړه خیر دی ته خو نور په قلار کښېنه، پیره تا ته خو سجده کوو لګیا یو. او موږ د ځانه خو څه نه وایو صاحبه، موږ د ځانه خو څه نه وایو صاحبه، ته چې څه وایې هغه کوو لګیا یو. ډېر ښایسته. او ادمزاد خو ورته ګوته په غاښ ناست دي، ادمزاد خو ورته ګوته په غاښ ناست دي، داسې حسن ته پیره کوو لګیا. ډېر ښایسته دی. او جونې وایي چې د امن نوم به راوړي، ډېر خوږ بیت دی وطن موسیقي، چې جونې وایي چې د امن نوم به راوړي، د بیرغ نه لوپټه کوو لګیا یو. ډېر ښایسته. جونې وایي چې د امن نوم به راوړي، د بیرغ نه لوپټه کوو لګیا یو. ډېر ښایسته دی. او بس تلواره د مور دې غږ ته حیران شوم، بس تلواره د مور دې غږ ته حیران شوم، سبا زو درته کوژده کوو لګیا. واه ډېر ښایسته دی. زو درته کوژده کوو لګیا یو. جنګه ستړي یو دمه کوو لګیا یو، په هر چم کې جنازه کوو لګیا یو. ډېره مننه. تلوار صاحب دا راته وویل چې تر اوسه پورې د کوم سندرغاړي ته کوم غزل ورکړی چې د رباب په تارونو یې درته بدرګه کړي؟ نه، هغه د کاروان صاحب له چا پوښتنه کړې وه چې ولې ستا شعر سندرغاړي وایي. هغه وایي چې کله چې بازار ته راشي، مارکیټ ته دا سندره غزلي کې ټپي هر شي یا بیتونه وي، دا چې کله شي بیا زه خبر شم چې یاره شعر چا ویلی دی که نه، ما نه دی ورکړی، زه ترې نه خبرې. ملګري دوستان شته دی چې دا محلي سیلونه کوي، خو هغې نه د فیسبوک د سایډ نه زما شعرونه غسل شوي دي چې په محلي دغه کې ویل شوي دي، خو تر اوسه پورې دغه ته ما چا ته دغه نه دی ورکړی چې زما شعر دې څوک وایي. خو نور هلکانو مې کله کله دغه راته وایي چې هلکه شعر دې چا ویلی دی، نه پوهېږم چا ویلی دی چې دغه شانې سیلونه کې ویل شوي دي، محفلونو کې ویل شوي دي، خو ما ورکړی نه دی. او ښه، ډېره مننه. تلوار صاحب دا راته وویل چې په سندرغاړو کې دي، په شاعرانو کې خو دې څوک خوښېږي، په سندرغاړو کې دې څوک خوښېږي؟ په سندرغاړو کې مې هارون باچا خوښېږي. هارون باچا دې ولې خوښېږي؟ هارون باچا د غزل باچا دی، ځکه چې د غزل سره خو یو زما مینه هم د بل دا سړی چې دی غزلونه ډېر بلکل. او یو هغه سندره مې ورته ډېره زیات خوښېږي، لکه د کاروان صاحب شعر دی چې وخت به راځي چې غاښ د زهرو به خامار نه لري، منصور به ګرځي مستانه ملا به درد نه لري. ډېر ښایسته دی. بیا په سندرو کې مې ورته دغه غزل به بې حده زیات خوښېږي. نور هارون باچا دا ډول انتخاب کوي چې سړی ورته حق پاک حیران پاتې شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږئ. ښاغلی تلوار صاحب زه ستا غزل اورم او زه پوهېږم څنګه چې زما خوښېږي داسې د لیدونکو هم خوښېږي. ګوره لیدونکي ټول تا ته په تمه دي، کوم غزل راته وایي؟ دو صاحب یو غزل وایم چې د پوهنتون لومړني دغه ته مې شعر لیکلی و چې ستنه کې تار اچوي ناسته په بلۍ لیونی، ستنه کې تار اچوي ناسته په بلۍ لیونی، بس دا عادت لري زمونږ ګاونډی لیونی. ډېر ښایسته دی. او مړه کیسه خرابه شوې نو کیسه ښه نه ده، مړه کیسه خرابه شوې نو کیسه ښه نه ده، اوس بلا ناز کوي غوسه کوي جنۍ لیونی. ډېر ښایسته دی. او په سنګل خوب لکه د بنګو د نشې غوندې وي، په سنګل خوب لکه د بنګو د نشې غوندې وي، خواته څوک نه پرېږدي دا بازې جنکۍ لیونی. ډېر ښایسته. او لږه خندا کوه مسکا کوه کینه ښه نه وي، لږه خندا کوه مسکا کوه کینه ښه نه وي، ای له تا زار شمه تا رانه وړه نتکۍ لیونی. او هر چاته وایي زما خوښ دی دا تلوار پاګل، خو هر چاته وایي زما خوښ دی دا تلوار پاګل، خو هغه بیمار دی ټوله شپه کوي سلګۍ لیونی. ستنه کې تار اچوي ناسته په بلۍ لیونی، بس دا عادت لري زمونږ ګاونډی. ډېر ښایسته دی. ډېره مننه. تلوار صاحب دا راته وویل چې زیاتره شاعرانو او هر شاعر غزل ته بېل بېل تعریف ورکړی دی، بیا ته غزل ته کوم تعریف لري؟ وطنتو صاحب
که موږ د غزل هغه عربي دغه ته ګوري چې غزل یوه عربي کلمه ده چې معنا یې د ښځو سره په رمز کې خبرې کوي خو دغه په لغت کې دغه شی دی چې د عربو نه راپاتې دی زه به د غزل د کیفیت نوم دی نن سبا ځکه کاکا خیل صاحب وایي چې پخوا دا د عربو کلمه چې وه دغه به د ښکاریانو چې کوم وو د ښکاریانو به سپي په یوه هوسۍ پسې خوشې کړ نو دوی به یوه اندازه حد ووه نو کله چې به دا هوسۍ چې وه پوه شوه چې یاره اوس زما هم دا د مرګ ټیم دی دلته به زه مرمه د ژوند وروستۍ شېبې دي نو کله چې به د هوسۍ په داسې غمجن انداز کې د سپۍ ورته وکتل نو د دې سپیو د مزغو نه به د دې د شو کولو هغه تصور د یاده لاړ ختم شو نو سپي به ایسته سملاستل نو عربو به وویل چې یاره سپي غزل شو یعنې تاثیر شو نن سبا غزل د کیفیت نوم دی د تاثیر نوم دی غزل یوازې دا نه چې یوازې څوک غزل کې عشقي شیان راوړي حماسي دي راوړي دیني دي راوړي همدغه شان دی نن سبا غزل هر بیت ځان ته باچایي په یو بیت کې د وطن ناخوالي په بل بیت کې عشق ته تللی شاعر بل پلو ته د یو چا ستاینه کوي خو بیته که موږ وګورو دا ذوقونه مختلف دي څوک شنې سترګې خوښوي څوک تورې څوک سرې هغه راشي بیت هماغه وغندي یا هماغه شی چې خوښي دې وځورېږي هغه څه په لاس ورنشي بېرته راپاڅېږي په شعر کې هم دا وغندي دي خلک غزل یوازې دا نه دی چې عشق ته دې راپاتې شي یوازې د حماسیتو ته راپاتې شي یوازې د دیني دغه ته راپاتې شي غزل اوس ډېر څه ځان سره راغواړي غزل څه اوس خلک په دې باندې ډېر فوکس کوي چې غزل عربي کلمه ده چې د معنی سره خبرې کوي ښځو سره خبرې کوي لیمنو دا عربو دې ورته ویل خو دا عربي دغه دی اوس غزل دا نه دی چې یوازې دې څوک عشق ته پکې دغه وکړي اوس ډېر مسایل غزل په خپله لمنه کې راغواړي بلکل ډېره مننه تلوار صاحب کور ودان څه راته وایي فکر کوم چې کوم غزل دې انتخاب کړی دی ورته ګوري اوس صاحب غزلې خو ما ډېرې لیکلي دي خو دا غزل چې زه نن وایم دا زما خپله هم زیات خوښېږي چې توره شپه ده ستا یادونه کتابونه توره شپه ده توره شپه ده ستا یادونه کتابونه تا راکړي جوابونه کتابونه زورور خلک بلا په دنیا ګرځي زورور خلک بلا په دنیا ګرځي غنم رنګه ستا نازونه کتابونه جنۍ تا خو زه په یو دوه کې حیران کړم جنۍ تا خو زه په یو دوه کې حیران کړم سوځوم دې تصویرونه کتابونه مورې ښه یم شوګیرو سره عادت یم مورې نه راځي خوبونه کتابونه نه تلواره هر پښتون په ژړا سر دی دلته غم دی او بیرونه کتابونه تندو صاحب که زما غزل ته هغه پوښتنې ځواب دلته بیته بیخي مکمل جواب شه ځکه چې په یو بیت کې ما یو څه رانغښتي دي خو په آخر بیت کې مې بیا د وطن نه خو چا سم قسمي کړی یې مین خو یې خو او هغه څنګه وایي چې هر څوک د شپې یېرېږي خو څوک حال وایي او څوک یې نه وایي نو ته چا سم قسمي کړی چې حال ونه وایي نه خیر په دې خبرې نه کوو چې مین یې یا نه دا قضاوت به وګوره نو در صاحب هم وایي چې زه وایم چې مین دی او دا قضاوت لیدونکو ته پرېږدو نو ښه خبره ده باید هر انسان مینه وکړي ژوند په مینه باندې ودان دی داسې پاڼه به نه وي چې باد به نه یې رپوي تلوار صاحب د ژوند یوه جالبه خاطره خاطرې خو ډېرې زیاتې دي چې په ما تېره شوې هغه خاطره درته ویم پوهنتون دوره کې وو استاد نه رومیال پاتې شي چې رومیال دې پاتې شي نو د نور هلکانو ته فکر نه خو زما ورته فکر و زه هم داسې یو دانه راپاڅېدم ما یاد استاد نګران ته ځکه د رومیال دې پاتې شي نو
بیا دا غزل پسې څوک دا وړي بیا باسي دغې که نه بالکل استاد عادت دی د دې رومیل سره په دې کې چې دا کله په دې دروازه باندې وتو نو په دې په کار ماله دا ما ورته ویل چې استاد محترم نو ما ورته د یو سیمپي نوم واخیست ما ورته ویل چې نوري صاحب ستا دلته نه پاتې شو یا رومیل نه پاتې شو ستا داسې راوګتلې یا الله چې دا اراده څه ویله خدای شته زه غلی شوم هلکان هم راباندې وپرېښو خو یو دوه لغماني به راباندې پېښ شو چې یاره سړي خو داسې یو څه وویله نو بیا د هغې نه چې استاد بیا ووته نور زه هلکانو راونیولم خبرې برابر دا ماته ډېره جالبه وه ډېره مننه تلوار صاحب شعر و شاعرۍ په برخه کې خو ډېرې پوښتنې وکړلې لږ د شخصي ژوند ته راځم کله د زده کړو په اړه دې راته ووایي چېرته د ابتدایي زده کړې وکړلې بیا مخکې چې لاړې څه کیسه وه سر کې خو زده کړې مې د ورور نه کولې چې هغه وخت کې دیني زده کړې ما کوي ورور مې قاري نو د هغې سره به درس کوو بیا چې کله زه ورور مې لسم صنف کې هغه راته ویلي چې را مکتب کې تېر شو لومړنۍ ابتدایي زده کړې مې د شهید معلم سلیم خان علي لیسه کې کړي دي په 1994 کې د هغې لپاره شم په هماغه کال مې امتحان ورکړ د کانکور بیا د کونړ سید جمال الدین پوهنتون د ښوونې او روزنې د پښتو ادب څانګې ته کامیاب شوی وم هلته مې د لیسانس زده کړې بشپړې کې 98 کې فارغه شوم اوس په نورو زده کړو بوخت یم او اراده مې ده چې دولتي محصلۍ ته امتحان ورکړم تر همدغه ځای پورې زما زده کړې ښه ډېره مننه ډېر ښه نو خدای دې وس او توان درکړي تر څو لا پیاوړی شي تاسو ته د دې ټولنې سترګې دي دا وطن موږ او تاسو ته ضرورت لري دا وطن په جنګ نه جوړېږي او دا وطن چې جوړېږي یوازې د قلم د لارې جوړېږي همدا موږ ځوانان به جوړو او د څه شي نه به جوړو د قلم نه به جوړو څه پوښتنې به درنه وکړم د سپورت په اړه ورزش په اړه کومه لوبې ته خوښېږي کرکټ بالر یې که بیټسمین آلراونډر یم یعنې کله کله داسې کېږي چې بېچارې شپږ چکې وهلي او دا یو خو په زه بیټسمین یم اوپنر راوځم خو بیا چې کله دغه شي حاجت پیدا شي نو بیا کله کله مې باندې خو د آلراونډر پسې یعنې شپږ چکې یې وهلي دي شپږ چکې مې وهلي دي که درد صاحب درته بال وکړي که ته به شپږ درد صاحب امکان دی لري چې دا شاید هم وسي چې د منډکول میدان دې خوا چې دا شړ ځای و چې اوس پکې کوم میدان جوړ شوی دی باسکټبال دپاره باسکټبال ځای چې دی همدغلته په دغه په اول ډي پي ایل نه په دویم ډي پي ایل کې ما یو بالر ته شپږ سکسه ورکړي دي او دغه ډي پي ایلو کې زما یو ریکارډ دی بیا به ښه خوشحاله م یوه پیلې به دې کړي وو زه داسې یم او هغسې یم نو امکان دی داسې وه چې شپږ چکې وال زور غواړي زور هم غواړي ځکه چې هر بال ته سړی په دوه سترګو نه په څلورو سترګو ګوري نو امکان دی لري چې بیا وروسته پسې حتمي خوشحالي سړی خوشحاله کېږي او بالکل نو کله چې دغه شپږیز یا شپږ څکې دې ووهلې څه احساس دې کوو خوشحاله وم خو زما مزاج داسې دی زه ډېر زیات خوشحاله یم زه خاموشه یم که ما ته څوک وګوري چې یاره سړی خاموشه دی په دې دې قانع شي دا خوشحاله دی که نه بلکل ځکه د دغې خاموشې څېرې تر شا بیا زما ډېره ګټه ډېر رازونه پراته ډېر رازونه بیا پراته بالکل ښه نو دا راته ووایئ څنګه در صاحب دا راته ووایه تلوار صاحب چې شعرونه خو م درنه واورېدل پوښتنې مې درنه وکړلې تا راته ښایسته ښایسته ځوابونه راکړل داسې کومه پوښتنه ستا په زړه کې ده چې زما نه پاتې یو ته زړه کې وایې کاش دا پوښتنې له ما نه کړې وي داسې کومه پوښتنه شته ودندو صاحب یو شی چې اوس ټولنه کې عام دی تا مخکې مو ویلې چې شعر کم ښه شعر دی ما چې وخت هم محدود بالکل په دغې باندې موږ لږې خبرې وکړي اوس که موږ ګورو نوي شاعران چې کله دلته راځي هلته راځي شعر لیکي شعر یې مجموع کې داسې لوڅ الفاظ هېڅ خوند پکې نه وي صحیح شعر خیر عشقي دي مې خو چې داسې الفاظ دي که نه چې دا اورېدل وي چې اورېدل وي اوس په ټولنه کې شاعر د دې خلکو په نس داسې یو څیز معرفي شوی دی چې
بیخي هغه د مذهب نه وباسي دا خلک چې دي که دا به ایماني لحاظ باندې او څوک وایي شاعران لیوني دي شاعران ملګري غوسه نه شي ګوره زه د دې د زلا راډیو د میک د لارې وایم چې شاعر هغه څوک دی چې د ټولنې سترګې دي هغه پټ رازونه راښکاره کوي د دې خلکو چې په دغه معنا باندې د دې خلکو د نظره داسې کم راځي داسې شعر لیکل پکار دی چې ولس ته ګټه دا یي چې ځان ته ګټه ولس ته خو ګټه به یي ځکه شعر ګټه لري بالکل ادب ته به ګټه لري ټولنې ته به ګټه لري داسې شعر باید ولیکي چې دا شعر تا په خلکو وپېژني په دې معنی نه چې یاره ته روان یې خپل شعر په خلکو باندې وپېژني داسې الفاظ چې ستا د شهرت سبب هم شي ستا د مادي ژوند د یوې دغه سبب هم شي د معنوي ژوند دغه سبب هم شي داسې یو الفاظ چې سړی داسې یو مقصودي معنا ته وړي چې یاره یوازې شعر دا نه دی چې څه کوي لکه شعر دا ډول شی دی او دا دی چې خلک په دې قانع شي چې یاره شعر داسې یو د پند او د نصیحت یو هغه لاره ده چې سړی دې ډېر څه زده کوي بالکل یعنې خبره دې دا ده چې ځوانو شاعرانو ته دې همدا پیغام دی چې داسې یو څه په خپل شعر او شاعرۍ کې راونغاړي چې ولس ترېنه ګټه واخلي او د ده شعر او شعر او شاعري ژوندی پاتې شي ډېره مننه تلوار صاحب یو غزل درنه اورو بیا درنه پیغام اورو بیا د خپرونې یو وخت راسره وفا نه کوي ګنې ډېرې خبرې مو زړه کې دي چې دا هم درسره کړی وې غزل یې درنه اورېدلی وې یو غزل درنه اورو بیا درنه پیغام اورو بس خره کې یو خبره مهره شوې وه کله چې تلوار صاحب راغی نو ما ترېنه د ترنم غوښتنه وکړه خو تلوار صاحب وویل چې زه ترنم نشم کولی نو نه پوهېږم چې کولی به یې شي او که نه به یې شي کولی خو ما ته یې وویل چې نه یې شم کولی نو څنګه یو ترنم راته نه کړي داسې ترنم مې کله نه دی کړی کله ترنم داسې یو شعر د انرژي غواړي نه کله کله چې زه هلته شاعران ځان سره مېلمانه کړم نوي شاعران البته داسې غوندې نو هغوی په سر کې وایي چې زه ترنم نشم کولی بیا چې کله ترنم شروع کړي ته باور وکړه دومره خوند کوي چې هغه څوک وایي چې شم یې کولی هغې نه یې ښایسته وایي زه خو هم یو ټرای به دې کړې وې وطن صاحب حدیث هم دی چې مسلمان سړی به دروغ نه وایي نشم یې کولی دروغ وکړي څه دغه نشته بالکل اخره کې دغه غزل ویمه چې مونږ به غلي یو او مونږ به ژړا نه کوو هغه د ننګرهار یوه دغه وه چې دغه منظور کړې وه چې مونږ به غلي یو او مونږ به ژړا نه کوو په دې وطن کې به پوښتنه مونږ له چا نه کوو او هغه پرون چې کوم وحشت په ننګرهار کې وشو هغه پرون چې کوم وحشت په ننګرهار کې وشو په جنازه کې به یې څنګه اقتدا نه کوو ډېر ښایسته دی او مشره د امن فرښتو سره هم جوړه وکړه مشره د امن فرښتو سره هم جوړه وکړه مشره د خلکو سره هم چرې خندا نه کوو ډېر ښایسته او نه همدا ګناه کوو درته سجده نه کوو نه همدا ګناه کوو درته سجده نه کوو خالقه رحم وکړه نوره به ګناه نه کوو ډېر ښایسته دی او نوره به لوږه تېروو بچي داسې ویل نوره به لوږه تېروو بچي داسې ویل پلاره نو بس له دوکانداره به سودا نه کوو او تلواره داسې د چا غم ته غاړې وتېیو چې تلواره داسې د چا غم ته غاړې وتېیو چې تلواره بس په ژوندانه به مړه ساه نه کوو ډېر ښایسته مونږ به غلي یو او مونږ به ژړا نه کوو په دې وطن کې به پوښتنه مونږ له چا نه کوو ډېره مننه تلوار صاحب کور مو ودان تلوار صاحب که په وروستیو کې د زړه راډیو ټلویزیون لیدونکو ته کوم پیغام لرئ نو مهرباني لنډ پیغام خپله هم ژوند وکئ نور هم خلک ژوند ته پرېږدئ مینه وکئ مینه وشیندئ مینه وکړئ دومره عامه کئ چې نړیوال موږ ته حیران پاتې شي چې یاره دا خلک په دې ناخوالو او نادودو کې دې حد ته رارسېدلي دي چې په دې بم کنډر هېواد کې دي اوس اوس هم مینې ته وزګار خلک دي مینه کوي او د لوستو خلکو دپاره زه پیغام لرم ځکه نن سبا د نالوستو نه ګیله نه کېږي موږ وایو چې چېرته قلم او کتاب وي نو هلته وحشت د پښو لاندې خو اوس د دې برعکس کتاب او قلم هم شته خو همدغه خلک دي چې زمونږ او ستاسو پر اوبو باندې زمونږ او ستاسو په وینو باندې د دغه ګدۍ ته خېجي بېته مونږ باندې لوبې کوي همدغه مشرانو ته زه دا پیغام لرم چې د دې خوار ولس د احساساتو سره هېڅکله لوبې مه کوئ ډېره مننه تلوار صاحب ډېره مننه چې راغلې برخه دې راسره واخیستله کور مو ودان مننه کور ودان له تاسو هم
د زلال راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو ادبي بنډار خپرونه وه ځوان شاعر مسعود تلوار راسره و. نو ادبي بنډار خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا او بلې خپرونې چې ستاسو په درنه خدمت کې راځمه، تاسو چې هر چېرې یاستئ خوشحاله اوسېږئ. په مخه مو ګلونه د یو ودان افغانستان په هیله.